د کراچۍ ښار د باندې په 1500 هکټاره پراخه ساحه کې د کثافاتو انبارونه پراته دي. د پاکستان په سویل جام چاکرو کې تر ټولو ستر ډیران ته ښه راغلاست. دا داسې ځای دی چې ټپوسان، مرغان او د کثافاتو مافیایي خپل کور بولي. د کراچۍ تر ډیره نامنظم د خزلو او کثافاتو صنعت د یو مخ پر ودې چاپیریالي ناورین په زړه کې قرار لري. هر څوک ورڅخه اغیزمن دي، خو یوازې د ګوتو په شمیر کسان د دې جرأت لري چې په وړاندې یې عمل وکړي. 3 کاله مخکې احمد شبار د ګاربیج کین په نوم خپل نوښتګر شرکت پرانیست. هغه غواړي چې د کثافاتو چاپیریال دوسته مدیریت ته وده ورکړي. د حکومت لپاره یو څه سخته ده چې ټولو کارونو ته اوږه ورکړي چې عوام باید پکې ښکیل کړل شي. دې ته په کتو سره چې د کثافاتو صنعت مو له نورې نړۍ څخه تر اوسه لا 20 کاله وروسته پاتې دی، مدني ټولنه اساساً اوس زیار باسي چې د حل عصري لار رامنځته کړي. کراچۍ هره ورځ 11500 ټنه جامد یا کلک کثافات تولیدوي. د کثافاتو د تولید کچه خورا ژر لوړه شوې ده. د کثافاتو د تولید یو اصلي ځای د کراچۍ پوهنتون دی. دلته ګاربیج کین په وړیا توګه کثافات ټولوي. پوهنتون باید دغه خدمت په بدل کې پیسې ورنکړي. برعکس شرکت د بیا کارولو وړ توکي پلوري چې له دې لارې د پیسو د ګټلو هڅه هم کوي. هر ورځ ګاربیج کین 500 تر 100 کیلوګرامه پورې د بیا کارونې وړ توکي ټولول شي. داسې ښکاري چې له پوهنتون سره همکاري مادي ګټه نه لري، خو دغه شرکت نه غواړي چې له لاسه یې ورکړي. دا د ژوند د کیفیت خبره هم ده، نه یوازې د ټولو خلکو بلکې زموږ لپاره هم. دا ښایي لږ خودغرضه ښکاره شي، خو زه غواړم په کراچۍ او پاکستان کې ژوند وکړم. زه نه غواړم چې د کثافاتو په منځ کې واوسېږم. د بیا کارونې وړ توکي د شرکت په یو ودانۍ کې سره جلا کیږي. تر ټولو زیات کاغذونه او پلاستیکي توکي موجود دي، خو د المونیم قطۍ بیا تر ټولو زیات ارزښت لري. د پلاستیکو بیه د کال په هر فصل کې توپیر لري. په دوبي کې بیه جګه ده، ځکه چې د مصرف کچه یې هم پکې اوج ته رسیږي. د 1 کیلوګرام پلاستیکو بیه ښایي تقریباً 0.5 یورو ته ورسیږي. که په دقیق ډول د کثافاتو مافیا کړنو ته وکتل شي، نو په ماشومانو باندې کار او ناوړه جنسي استفاده او داسې معتادین به هم ووینئ چې د بیا کارونې وړ توکي ټولوي او د نشهیي توکو په بدل کې پر مافیا باندې خرڅوي. تقریباً ټول دغه خلک په شیرشاه مینه کې ژوند کوي چې د کراچۍ په اطرافو کې په ښار پورې مربوطه یوه ناحیه ده. دغه پراخ ګاونډ د میلیارډونو پیسو په ارزښت د توکو د بیا کارونې د یو ستر صنعت اصلي ځای هم دی. دلته په ټوله جنوبي اسیا کې د کباړو تر ټولو ستر مارکیټ هم پروت دی. ټول ارزښت لرونکي توکي لکه المونیم ښایي دلته وساتل شي. هغه بیا د داسې کارګرانو لخوا پروسس کیږي چې په اړینو وسایلو سمبال نه دي. هر هغه څه چې په دغه ښار کې پیښیږي، یعنی دا چې هغه پاک ساتل کیږي یا دا چې چاپیریالي او محیطي زیان وراوړي، دا هر څه به په ټول هیواد باندې هم خپل اغیز ولري. خو ښاغلی شبار زیاتوي چې کراچۍ د دې امکان هم لري چې یو چاپیریال دوسته ښار جوړ شي. دغه کار د عامه خدماتو او خصوصي همکارۍ او همداراز تازه افکارو په مټ حتماً شونی بریښي. په پایله کې د کثافاتو د ستونزې په حلولو او هوارۍ کې په تیره مدني ټولنه تر ټولو زیات اهمیت لري.